هر سړی وایي وطن مور ده وطن پلار دی کوم دی نور نو څه غواړې ملانه دلته زور بالای زورو یا وحشت په هیواد خورو په وطن کې ژوند ګران ولې دی په څه خفه دی څه خفه دی په وطن کې ژوند ګران ولې دی زموږ ترڅنګ چې دی دا ډېرې بهترینه مالټې دي پخوا به دا مالټې چې دي د نورو ځینو څخه به دلته راتلې اوس لله الحمد کوم ظلمونه چې په دغې خاوره وشو دومره ډېر دي چې وتلي له حسابه چې دغه کاڼي بوټي غرونه سلامت پاتې شي داسې څوک چې سرونه سلامت پاتې شي واه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زموږ خو داسې وطن دی چې ماشاءالله هر یو ولایت چې دي په میوو کې یو ځانګړی نوم لري لکه د ننګرهار مالټې شو د ستروسو خاندان شو او د میدان وردګو چې دی بیا پکې مڼې دي د قندهار پکې انار دي هر یو ولایت چې دی په دغه کې چې دی ځانګړې میوې لري او بیا په هغې باندې یادېږي نو ننګرهار نوم چې چاته اخلي بیا هغې ته چې دی مالټې ور یادېږي زموږ ترڅنګ چې دی دا ډېرې بهترینه مالټې دي پخوا به دا مالټې چې دي د نورو ځینو څخه به دلته راتلې اوس لله الحمد ننګرهار دومره مالټه لري چې نه یوازې افغانستان ته بلکې نورو هیوادونو ته هم صادرولی شي او زموږ داسې وطن دی چې دا خاوره په واقعیت چې دی دا یو جنتي خاوره ده بس صرف تخم ورخطا که اوبه ورته رسوه نور د الله تعالی فضل سره چې دی دا به شنې کېږي نو نن هم په ننګرهار کې بیا په بټي کوټ کې چې په مالټو کې ډېر ځانګړی نوم لري او په بټي کوټ کې بیا د عباس تنها او د قاصد او د عصمت ترڅنګ ولاړ یو نو د دوه میلمانه مې دوه زموږ چې دي قربانه دي خو بیله خبره ده چې دلته وزه کوربه ځان وښیم او عبیدالله درانی دی محمد عمر غورزنګ صاحب دی نو خبرې به ډېرې نه کوو د بټي کوټ مالټې به هم را سره ګورئ او د ترڅنګ همیشه موږ خبرې کړي دي تاسو اورېدلي دي زه نن غواړم چې خبرې ونه کړم نو چې خبرې ونه کړم بیا به څه کوو درانی صاحب نو ترڅنګ هم چې دی نو عباس تنها ولاړ دی عباس تنها نو چې بیا شعر وایي هغه نو په بیل یو انداز کې وایي یو ځانګړی انداز یې دی د ځانګړي الفاظ دي ورسره نو زه نه غواړم چې ډېر صفت یې وکړم نیغ په نیغه ورځو عباس تنها ورو او د مالټو سیل الله سره هم کوي ترڅنګ غورزنګ صاحب ورسره هم ورو او موږ به واه کوو تنها صاحب ډېره مننه دلجان صاحب غورزنګ صاحب همدارنګه درانی صاحب تاسو ته بټي کوټ ته به راتلو ستړي مو شي هرکلی وایو هر قدم مو زموږ په لیمو خدای مو بیا بیا راوله په راتلو مو بلا خوشحاله شو تا یې دا ونه کړه ډېرې خبرې به نه کوو خو انشاءالله یو حده پورې لاړې خبرې دې وکړې صفت تعارف رانه ډېرې شوې نور ډېر نه شو خو زما تعارف ډېر زیات وکړو صفت ډېر زیات وکړه دومره نه یم بالکل صفت دې رانه اضافه شو یعنې ډېره مننه بعد لره نظر مو ښکلی دی تاسو ویل چې لنډو کې به شعرونو ته راشو شعرونه به ګوره ښه ډېر به اورو داسې نه چې یو دوه چې اول غورزنګ صاحب اورو څنګه بس غورزنګ صاحب ویلي چې اول تنها صاحب اورو نو څه وکړو ډېره مننه هغه خو وخت دا خبر ستاسو اجازه باندې صاحب غزل دی که نه په څه خفه دی په وطن کې ژوند ګران ولې دی په څه خفه دی څه خفه دی په وطن کې ژوند ګران ولې دی لږ ورنه وپوښتې چې دا سړی روان ولې دی په څه خفه دی په وطن کې ژوند ګران ولې دی لږ ورنه وپوښتې چې دا سړی روان ولې دی واه ډېر ښکلی چې زه اختیار لرم غلام نه یم په څه خبره چې زه غلام درانی صاحب چې زه اختیار لرم غلام نه یم په څه خبره رانیولی د لاسونو کې ګریوان ولې واه ډېر ښکلی حد دې کړی هر سړی وایي وطن مور ده وطن پلار دی کوم دی هر سړی وایي وطن مور ده وطن پلار دی کوم دی وطن جنت دی جنت دی نو بیا وران ولې دی واه ډېر ښکلی عادل صاحب هر سړی وایي وطن مور ده وطن پلار دی کوم دی وطن جنت دی چې جنت دی نو بیا وران ولې دی بالکل د بل په جنګ کې د خپل ځان د ګټو غله واوره غورزنګ صاحب د بل په جنګ کې د خپل ځان د ګټو غله واوره جنګ کې ګټه د نو کړی دی تاوان ولې دی واه بېشکه ووله پرون زما د سر قاتلو حق حیران ځکه یم صاحب پرون زما د سر قاتلو حق حیران ځکه یم نن په عباس باندې د دومره مهربان ولې دی واه بالکل ډېر ښکلی ډېر ښکلی ډېره مننه غزل دی که نه چې دغه کاڼي بوټي غرونه سلامت پاتې شي داسې څوک چې سرونه سلامت پاتې شي واه چې دغه کاڼي بوټي غرونه سلامت پاتې شي داسې څوک چې سرونه سلامت پاتې شي وطن که وران شي بیا به جوړ شي خو چې دومره وشي وطن چې وران شي وطن که وران شي
بیا به جوړ شي خو چې دومره وشي چې دا قدرونه او فکرونه سلامت پاتې شي ډېر ښکلی ډېر ښکلی ډېر ښکلی ډېر ښکلی ډېره مننه وطن که وران شي بیا به جوړ شي خو چې دومره وشي چې دا قدرونه او فکرونه سلامت پاتې شي ځمکه د سر وخوري قاضي فیصله داسې وکړه ځمکه د سر وخوري قاضي فیصله داسې وکړه چې دغه ترونه او ریرونه سلامت پاتې شي واه ډېر ښکلی دی ډېر ښکلی دی دا نخترونه چې دارونه سلامت پاتې شي جنگ دی ونه شي چې کورونه سلامت پاتې شي دا وران وطن به بیا له سره دا وران وطن به درته بیا د سره ورغوي عباسه یاره که دوه ورونه عباسه یاره که دوه ورونه سلامت پاتې شي واه ډېر ښکلی ډېر ښکلی هسې تنها صاحب خبرې به پکې لږې لږې کوو که نه نو د مالټو په منځ کې ولاړ یو میوهجات دي که نه ستا یو بیت یې داسې میوهجات پکې راځي که نه خیر د یو نیمه غوښتنه خو به کوو که نه کیدای شي د ډېر مینهوالو بالخصوص د ځوانانو هم دا خوښېږي خو بار بار ویل شوی دی ستاسو البته ډاکټر علي چې زما وراره دی هغه د دې شعر مینهوال دی ډاکټر صاحب ته دې په ځانګړې توګه باندې ډالۍ وي که نه چې دا چا ویل چې هر رنګه خیالات پکې راځي اکثر چې غزل لیکم زړه مې رات پکې راځي او چې ستا د خولې جوټه اوبه مې څکلي دي جانانه اوس مې ته چې اوبه راځي ټول شات پکې واه حد دې کړی وطن صاحب چې ستا د خولې جوټه اوبه مې څکلي دي جانانه اوس مې ته چې اوبه راځي ټول شات پکې راځي او چې ما د پېښور نه ننګرهاره پورې راوړل بنګړي دې مړې دومره ښه مات پکې راځي ډېر ښکلی دی ډېر ما د پېښور نه ننګرهاره پورې راوړل بنګړي دې مړې دومره ښه مات پکې راځي غزل زه ښه په فکر او هنر لیکم خو بیا هم انسان دی کله کم او کله زیات پکې راځي زموږ د کوڅې دا لښتې ښه ستا په کور راغلی ښه ما ویل چې دا څنګه میوهجات واه حد دې کړی ډېر ښکلی دی زموږ د کوڅې دا لښتې ښه ستا په کور راغلی ښه ما ویل چې دا څنګه میوهجات پکې راځي الله درله لالي او ګلابي شونډې درکړي درانه صاحب ډېره بخښنې الله درله لالي او ګلابي شونډې درکړي عباس له دې څه ورکړه که زکات پکې واه او دا بل غزل دی که نه ژوند به ښکلی وی نه به دی بلکې ورته ونه ګورم نه شم ویلی که نه یعنې بیخي داسې تازه دمې دی واو ژوند به ښکلی وی یو خبره ده چې وختي تا وویلې چې دا لږ ډېر مې ویلی دی که نه نو دوستان به مو یې چې یاره اوس موږ باید د عباس نه یو نوي سا اورېدلی وی او دغه دی دا دې پکې وي او نو بیخي اول سر کې چې مې غزل وي هغه هم بلکل نه وي که نه هغه هم نه وی نو ژوند به ښکلی وی که څنګ کې زما ته وې ستا په زلفو مې سر ایښی وی ویده وې په دیدن باندې تر دې حده ماړه وې بل څه نه وی صرف یو بل ته کاته وې چې ما ویلی وې چې ته وې تا وې ته وې چې دا نه وې چې زه وې او ته وې یو ارمان نه وې پوره مو هر ارمان وې هغه څه پوره کېدی چې مو په زړه وې ښه په خوند مو د ژوند ورځې تېرولې نیمولی مو د خولې یو ګوټ اوبه وې دا دې هم نه وې دا تور دی غنم رنګ دی دومره ښکلي وې چې یو د بل نه ښه وې دا دنیا نه وې او بېل رقم دنیا وې شرابونه وې میوې وې او شیده وې ستا خبرې لکه ګوړې او شکرې موږ د دې نه هم په څو چنده خواږه وې په هر بوټي کې رقم رقم میوې وې موږ خوړلې نه څه خام وې نه پاخه وې انسانان د ټوله باسه یو رقم وې نه پاگل وې نه ړانده وې نه کاڼه وې واه ډېر ښکلی ډېر ښکلی ډېر ښکلی نو ماشاءالله تنها صاحب داسې شاعري کړې ده چې انځوریزه شاعري کړې ده او بالکل یې هغه هر څه چې ویلي دي هغه یې پکې انځور کړي دي ما سره خو زه شاعر نه یم ما ورته مخکې ویل زه خو شعرونه نه دا کوم خو زه به یو زوړ شعر دی دا به ویم چې مخونه یې کم نه وو د ګلابه چې مهونه یې کم نه وو د ګلابه لاړل ورک شو ستا د لاسه انقلابه چې مخونه یې کم نه وو د ګلابه لاړل ورک شو ستا د لاسه انقلابه چې د خلکو د وژلو نه خوند اخلي دا کسان به نه یېرېږي له حسابه او کوم ظلمونه چې په دغې خاوره وشو کوم ظلمونه چې په دغې خاوره وشو دومره ډېر دي چې وتلي له حسابه او هر ظالم به د خپل ظلم سزا ګوري خلاص به نشي د حساب او له کتابه او که ژوند غواړي نو خاموش وسه غورځنګه مړي کله که ژوند غواړي نو خاموش وسه غورځنګه مړي کله چا ګټلي له سیلابه واه ډېر ښکلی ډېر ښکلی بس نور به تنها صاحب واوري زه وایم یو بل نه وانورو نو دا کاري صاحب امارت کې دی ما غزوړ به بیا ورته یم نه بس شرعي صاحب چې دی که نه
دا دلته د مالټو مسؤل دی دا د شعرونو د کنټرول مسؤل شرعي نظام راوس ټول اخلاص کوي د بلانه نو څه غواړئ ملانه شرعي نظام راوس ټول اخلاص کوي د بلانه نور نو څه غواړئ ملانه دا هیواد یې درته بچ کړ د زورواکو د تالانه نور نو څه غواړئ ملانه دلته زور بالای زورو یا وحشت په هیواد خورو جدا شوی ورور له ورورو دا د ټول سره پخلا شو ډیر مشکور یو د الله نور نو څه غواړئ ملانه نه مو قدر نه عزتو نه څه مینه محبتو نه د چا څه صلاحیتو دا فقیر وطن بیرته قیمتي کړو د طلانه نور نو څه غواړئ ملانه هره ورځ به جنازې وي د مرګونو اوازې وي د یو څو خلکو مزې وي د ماښام نه وروسته څوک به وتی نه شو د کلانه نور نو څه غواړئ ملانه اوس وهي هر څوک چکرې څوک نږدې ځي او که لرې نه وحشت ته نه خطرې ښه خوندونه مزې واخلئ د وطن د دې ښکلانه نور نو څه غواړئ ملانه هره ورځ به دلته جنګ و وطن ټول په وینو رنګ و یو شین ګل او بل غورځنګ و هر سړی به تښتېدلو هغې وخت کې دې بالانه نور نو څه غواړئ ملانه بس دغه شیان انسان سره قبول باید ستاینه دي خلکو وشي که نه لږ وخت کې ډېر کار د یو څه چې ډېره ستاینه وشي نو هغه امنیت دی که نه که اوس وخت کې غورځنګ صاحب که ته غر ته لاړ شي او که ته ښار ته لاړ شي نو خبره ټوله یو ډول ده امنیت خبره دې وکړه که نه نو د امنیت په خبره کې زه غواړم چې یو بله خبره وکړم په خپلو دوستانو باندې غږ وکړم که د افغانستان په هر ګوټ کې هستئ لله الحمد افغانستان چې دی ورځ تر بلې د ترقۍ او د آبادۍ او د پرمختګ په لور باندې روان دی پخوا چې دغه دښتې دا خړې دښتې اوس لله الحمد دلته په زرګونه جریو باندې مالټې کرل شوي دي او که تاسو د هیواد په هر ګوټ کې هستئ نو همدا نن در باندې غږ کوم چې اول ننګرهار ته راشئ او بیا بټي کوټ ته راشئ او د بټي کوټ نو دا خوږې مالټې ما راښکولې د اوس تنها صاحب خولې مې ورته دومره اوبه راغلي دا شاعري زر بس کوي چې دا خورم ګوره او که نه ښه نو تنها صاحب اورو دي بیا دې راوله بټي کوټ ته او موږ مو قرباني موږ مو سر سترګو شپه ورځ خدمت کیو او که زموږ ملا نه شي نو بلا خوند به وکړي ډېره مننه که د مصر ښکلي لږ ډېر مشهور وی امن پورې خبره وشوه که نه اخري شعر پکې دی که د مصر ښکلي لږ ډېر مشهور وی نو په دوی کې به بیا بیل رقم غرور وی کابل چېرته په دې دنیا کې نه وی نه به ښکلي وی او نه به دا انګور وی ما به تا نه قربان کړې وه وطنه په رښتیا که چېرته سوله زما لور وی موږ که خپله خپل ځانونه پېژندلی پښتونخوا به په موږ ولې سور تنور وی نو خپل وطن دې وی چې امن وی اباسه که زه پکې باچا نه وی مزدور وی نن امن دی الحمدلله او زه پکې مزدور دغه د پښتونخوا بیت یې وارې تنها صاحب بیا وایي ما به تا نه قربان کړې وه وطنه په رښتیا که چېرته سوله زما لور وی زم درمانه هغه د درمان صاحب خبره دا هغې والا چې دی 50 واري ووایه پکې امن وی اباسه خیر که زه پکې باچا نه وی مزدور وی او موږ که خپل ځانونه پېژندلی پښتونخوا به په موږ ولې سور تنور وی که غزل کې مې بنګړي مات کړی نه وی زه به هم چېرته په دار لکه منصور وی خپل وطن دې وی چې امن وی اباسه خیر که زه پکې باچا نه وی مزدور وی ډېر ښکلی تنها صاحب چکچک خو به وکړو دا خبره چې داسې ده که نه چې مشاعره خو به ختمو نه لږ دې غواړم ودې چېړمه که نه ما داسې اورېدلي دي وایي عباس تنها چې دا د بنګړو ډېر غټ دښمن دی چېرته چې شیري یو بیت کې پکې بنګړي ماتوي دا ولې دا بنګړي چې شعر کې مات کړي که نه دا سړی لږ بېطرفه پاتې شي که نه چا ورسره کار نه وي پام دې شته نو موږ هلته مو دلته مو که نه نو مثال او دلته الحمدلله تیر نظام او دا نظام موږ ځان ساتو که نه څنګه وایي سر ساتو که غزل کې بنګړي مات کړی نه وی زه به هم چېرته په دار لکه منصور وی که نه یو چا نه پوښتنه کړې وه پلانکۍ ښه دی که پلانکۍ ډله ښه ده که پلانکۍ ښه ده هغې ویل دواړه ښه دي وروره موږ ښه نه یو که نه نو خپل دغه څنګه مې ویلې چې دغه دی که غزل کې بنګړي مات کړی نه وی زه به هم چېرته په دار لکه نه اوس د عباس د بنګړو دښمن دی که بنګړي خوښېږي ډېر بنګړي مې خوښېږي ډېر زیات که نه بنګړو سره مې مینه ده او زما د خولې نه څوک د بنګړو شعر اوري که نه په مینه کې بنګړي ماتېږي هم خوند ورکوي ولا زما لیواله په دې وي چې مثال عباس ته موږ د بنګړو شعر واورو خو عباس اوس څنګه وایي
بس د بنګړو دکان دی ختم کا باسا شیر ته نور وای په خزان کې پیدا کا ډېر بنګړو دکان ختم کړی دی ډېر ښکلی نو غورځنګ صاحب داسې عبید خواصم وایي چې عبید وایي چې شیر دا پکې وخاندي وایي ماله خو نه راځي ماله دغه زه ترنم شنې یم داسې ماته خوند دا خو افسر افغان دی دا به ترنم کوي ډېر غلی کېږي خو دا په ګاډي کې ترنمونه کېدل د کیمرې مخې ته یې نه کوي غلی نه دی داسې اواز لري الحمدلله چې پوښتنه مه کوه ښه خنجره خدای ورکړي غورځنګ صاحب ډېر وخت بعد هم په بټي کوټ باندې راوستې که نه د مشاعرې تر څنګ مالټې دې مو لیدلې هسې زړه کې دا شنه باغونه او دا زیړې مالټې دې چې ولیدل څه دې راتېر یاره چې رښتیا درته وایم عادل صاحب یو خوا نه د تنها صاحب شعرونه او بل خوا نه د بټي کوټ دا شنه باغونه ما چې مخکې ویله چې تنها صاحب د شاعري کړې ده چې هغه د تصویر راخیستی پکې که نه انځوریزه شاعري کړې ده نو که زه وایم چې دا په دې دنیا باندې جنت دی نو خدای باندې په دې نه ګناهګار ننګرهار او بیا بټي کوټ نه مثالونه خو لري که نه دا په دې دنیا باندې جنت دی او د جنت نه ښکلی بس ما په فکر سره بل شی نه وي بلکل او بل دا دی چې بټي کوټ هم په خپل ځای مالټې هم په خپل ځای د تنها صاحب شاعري په خپل ځای خو چې کاسد درته پنیر په غوړو کې سور کېږي نعمت الله دا نو بیا بیخي داسې دی چې عبیده بالکل ته لږ په پنیر وغږېږه هغه ورځ ډېره جالبه وه ځکه موږ کله پنیر په ټول ژوند کې زه ډېر زیات ګرځېدلی یم خو داسې پنیر ما کله نه و خوړلی ځکه یو سپیشل پوخ شوی و بیا چې د هغې ځای نه لاړو او د قلا د مچو شات چې موږ وخوړل غورځنګ صاحب سره دا دوه شي نه ما په ژوند کې کله نه دا خو ډېر د دې نه یو ورځ مخکې ډېره جالبه وه دا اوسنۍ شملې هم ګوره بدې نه وي نه باید دوستان هم پوه شي یو ورځ مخکې موږ راغلي یو تنها صاحب خو په هغې ورځ نه و کله چې دا په بټي کوټ کې نه په هغې ورځ موږ ډېر نازېږو دې کې څه چل دی نو چې دا یې بیا دا ملګري وایي چې بس ملګري وایي که ناباس نشته که ناباس په شتون کې د خلک خفه نه شي که نه او کاسد خوري سړی چې مېلمه پاله سړی دی او ګرځېدلی سړی دی ښه فکر لري نو کاسد سره هم چې دی په هغې ورځ باندې دا یو ناشنا خوراک د پنیر بیا د دې نه چې لاړو کې نه استفاده اخیستې زه نه وم زما په نشتون کې ستا په نشتون کې بیا چې دې نه لاړو هسکې مینې ته لاړو غورځنګ صاحب چې دی باران په خپل شعر کې هلته چې لاړو غورځنګ صاحب په کلا دیوال کې د غرو مچو جاله کړې وه او بس دې ترې شاته راایستلي وو نو د هغې مزه به یې بیخي ناشنا وه پوه شې هغه زه نه شم ویلی په کاسو کې راوړه او کاشو کې ورسره راوړه ویل دا بس کوي لکه ماسته چې موږ په دې ملنګۍ کې په کاسو کې نو خبره ده دا زموږ هغه د غورځنګ صاحب ځای له بیا تګ ضروري شو نو بالکل موږ خدمت کوو دا راز مې ځکه افشا که بټي کوټ ته راځئ نو مالټې خو شته خو مطلب دا کاسد خوا ته ځئ که شعر اورئ تنها صاحب ته راځئ او که د دیوال د مچو شات خورئ نو غورځنګ صاحب ته سیده هسکې مینې ته ځئ او ډېره زیاته مننه د تنها صاحب نه هم ډېره مننه د غورځنګ صاحب نه ډېر مننه چې شعرونه یې ویلې او بیخي بلا خوند یې وکړو نو په اخره کې یو ځل بیا وایم نو دا مزې چې دي که نه دا په بټي کوټ کې دي ډېره مننه